چې غازی د اوس نه په دنیا کې شه جنت وګټه، غازی د اوس نه په دنیا کې شه جنت وګټه، پښتون جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه. او رو عزیز وجنې پښتونه د دولت د پاره، پوی خو مې هم کا چې پتا کې کوم غیرت پاتې دی، لا خو به ډیر کوي تعلیم د انسانیت د پاره، د پښتانه در کې پښتونه کوم عادت پاتې دی. د شهیدانو پښتنو د سر قیمت وګټه، او پښتون جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه. د غلامۍ نه د اغیارو ځان کا آزاد پښتونه، بیا دې په خپل وران شوي کور باندې نظر واچوه، پټ او څرګند دشمنان ټول دې شه برباد پښتونه، ژوبل پښتون ته دوایانې په پرهر واچوه، د پښتانه په ننګ شهید شه آخرت وګټه، پښتونه جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه. د ننګ او پت در نه خپل ورلې تاریخونه هیر شول، د ننګ نه ډکې قربانۍ دې یادوي او کنه، ولې د تا نه هغه خپل روایتونه هیر شول، غیرت بکې په خپل بابا او پادې او کنه، خپله نامه او خپل وقار او خپل عزت وګټه، پښتونه جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه. پښتونه مړ یې خبر نه یم که اوده پاتې یې، فکر په حال کوم د تا چې به ویښېږې کله، وروستو نړۍ کې د علمونه په څه پاتې یې، د خپلو وروڼو په زخمونو به پوهېږې کله، خپل پښتانه ستومانه قوم ته سهولت وګټه، پښتونه جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه. اغیار پښتونه په تا اوس مسلماني زده کوي، پلار او نیکه لکه د ستا وي مشرکان تیر شوي، بې ځایه ځای در باندې ننګ او قرباني زده کوي، نه مو تر اوسه مشران دي ملحدان تیر شوي، شهید په قوم شه تصوره شهادت وګټه، پښتونه جګ شه مجاهد شه خپل ملت وګټه.